الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. بعضی کسان چې د لمانځنه سلام وګرځي بریلویان او بعضی ځان ته قادریان وای، نو چې سلام وګرځي د لمانځنه نو په زور ذکر شروع کی د الله اکبر کلمې په زور وای، او یا د لا اله الا الله کلمه په جهر او په زور سره وای. دغه عمل یقینا مکروه او یقینا بدعت عمل دی. په فتاوی عالمگیری پنځم جلد 319 نمبر صفحه کی فرمای فانه مکروه وانه بدعت. د لمانځنه بعد په زور ذکر د الله اکبر د کلمې وی او کده لا اله الا الله د کلمې وی، نو دا ذکر په زور یقینی مکروه او بدعت عمل دی. او دارنګي په مبسوط د امام سرخسی رحمه الله دویم جلد 43 نمبر صفحه کی فرمای لأن رفع الاصوات في ادبار الصلوات خلاف المعهود فلا يثبت الا باليقين، واليقين فيما اتفق عليه كبار الصحابه رضي الله عنهم. یعنی د لمانځنه وروسته په زور ذکر کول د هغه احکامونو خلاف کار ده کوم چې په اسلام کې معلوم دي، او اسلامی حکم نه ثابتېږي مگر په یقین سره، او یقینی حکم هغه ده چې د لوی صحابه اتفاق ور باندې راغلی وي. بعضی بریلویان او ځان چې قادری شریفی ته منسوبوي، نو د دوی په باره کې په بلوغ المرام کې مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله د اسلامی امارت لوی مفتی هغه فرمای زمون د قندهار بریلویان مولا تروا او د ملګریم دغه کار او عمل کوي، نو دوی وای چې مون خود قادری شریفی مریدان یو. نو بیا فرمای چې دا بیا ولی وای چې مون د امام سے مذهبیان یو. فرمای چې دروغ وای، دغه منافقین خائنان خلق خطا باسی خپل گیډه پیای په نامه د طریقت او په نامه د مذهب په مقابل د خپل بدعاتو کې شریعت او مذهب اڅم نه بولی. دغه کارونه د دوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده او د صحابه کرامو طریقه نه ده او د امام صاحب مذهب مهذب نه ده، بلکې د خپل ځان نه دین جوړ کړي ده. نو بریلویان د خپل بدعت د پاره د یو دو احادیثونه استدلال کوي. یو حدیث په مشکات شریف کې ده، بل ورځ می د یو بریلوی د بیان نم واوریدو. مشکات شریف کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حدیث ده چې پاغي کې دا راغلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د لمانځه په اخر کې الله اکبر لوستلو. فرمای چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه اختتام په الله اکبر باندې پیژندلو. نو ګوره تعجب دا دی چې دا بریلویان چې ځان حنفیت ته منسوبوي، د لمانځه د روژې د زکات او د حج مسائل د فقه حنفی نه بیانوي، او چې کله د دوی بدعاتو ته خبره راشي نو بیا خپل استدلالات شروع کی، د ځان نه مجتهدین جوړ کی، خپل سیفی بریلوی صغرا جوړه کی او بریلوی کبرا جوړه کی او بیا سیفی بریلوی نتیجه ترې نه راوباسي. نو دا حدیث په مشکات شریف کې ده. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه اختتام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه اختتام به موږ به الله اکبر باندې پیژندلو. نو راځي دا حدیث د دې حدیث تشریح د فقهاو د احناف نه راواخلو. فقها د احناف د دې حدیث په تشریح کې څه وایي؟ علامه بدر الدین محمود ابن احمد العینی الحنفی رحمه الله فرمای وقال ابن بطال اصحاب المذاهب المتبعه وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر حاشا ابن حزم. وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكر لا أنه كان دائما.
قال واختار للامام والمأموم ان يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك الا ان يقصدا التعليم فيعلم ثم يسر. عمدة القاری شپږم جلد 126 نمبر صفحه. معنی دا ابن بطال رحمه الله فرمائی وقال ابن بطال اصحاب المذاهب المتبعه د کومو مذاهبو پیروي چې کیږي نو د دې مذاهبو پیروان وغيرهم او نور علماء محققین متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالتكبير والذكر. هغوی په دې ټول په دې متفق دي چې ذکر بالجهر الله اکبر په زور ویل او ذکر په زور کول دا مستحب نه دی. حاشا ابن حزم سوا د ابن حزم نه دلته بریلویان او دا د ګیډو پون کی حنفی مذهب پریدي او د ابن حزم رحمه الله پسیزي. او بیا فرمای وحمل الشافعي هذا الحديث على انه جهر ليعلمهم صفه الذكر. نبی علیہ السلام دا جهر د دې د پاره کړو چې خلکو ته طریقه د ذکر وروخی لا انه کان دائما دا ذکر دائما نه دی کړی. او بیا فرمای واختار للامام والمأموم ان يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك. د لمانځنه بعد که ذکر کوي نو په پټه دی کوي الا ان يقصد التعليم مگر دا چې که اراده د تعلیمي نو بیا دی فيعلم تعلیم خلکو ته ورکی جهرن خصم يسر بیا دی په پټه باندې لولي. دارنګي علامه محمد انور شال کشمیری رحمه الله فرمای تمسك بظاهره ابن حزم وذهب الى سنية الجهر بالتكبير دبر الصلوات وانكرها الجمهور. فیض الباری اول جلد 315 نمبر صفحه. یعنی یوازی ابن حزم د دې حدیث په ظاهر باندې تللی دی چې د لمانځنه بعد ذکر بالجهر دا سنت د جهر بالتکبیر، خو جمهور علما د دې نه انکار کوي. دارنګ علامه ساعتی رحمه الله فرمای وهو محمول على انه فعل ذلك لتعليم الناس الذكر فقط وغير ذلك كان يصر به. بلوغ الامانی څلورم جلد 1 نمبر صفحه. یعنی نبی علیہ السلام چې دغه د لمانځنه بعد موقتا ذکر بالجهر کړی دی نو دا وی د دې لپاره کړی چې خلک ذکر زده کی د تعلیم د ذکر د پاره او د دینه بغیر بیا د چې کله تعلیم د ذکر وشي او خلق ذکر زده کی نو داغینه بعد بیا د لمانځنه وروسته ذکر بالجهر دا بدعت او مکروه ده. امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه الله فرمای چې د کوم حوالونه دا ثبوت ملاویږي چې صحابه کرامو په اوچت आवाज تسبیح او تهلیل ویلې اسی بھی تعلیمی دور مراد ہے نہ کہ دوام. دا دین تعلیمی دور مراد ده، دوام نه ده مراد. حکم الذکر بالجهر صفحه 100. یو بل دلیل د مشکات شریف په حواله باندې ذکر کولای شي. اول جلد 88 نمبر صفحه کې د مسلم شریف په حواله باندې یو حدیث ده چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د المن فارغ شو نو په اوچت आवाज به لا اله الا الله وحده لا شریک له ویلې بصوته الاعلى. نو بریلویان دا د بصوته الاعلى د لفظ نه استدلال کوي، حالن کې دا د صاحب د مشکات وهم ده. بصوته الاعلى په احادیثو کې نشتا. صاحب د مشکات چې دا حدیث ذکر کړی دی نو د ابو داود او نسائی مسند احمد او امام مسلم کې د اصل کې دا حدیث په مسلم شریف کې اول جلد 283 نمبر صفحه کې دا حدیث دی او د بصوته الاعلى لفظ پکې نه دی راغلی. په بیهقی کې هم دا حدیث دی 2 جلد 115 نمبر صفحه کې، لیکن د بصوته الاعلى لفظ پکې نشتا. دارنگی په مسند احمد 4 جلد 5 نمبر صفحه کې دا حدیث ده. ابو داود اول جلد 211 نمبر صفحه کې دا حدیث ده او نسائی اول جلد 150 نمبر صفحه کې دا حدیث ده او کتاب الاذکار د امام نووي 80 نمبر صفحه او دارنگی مغنی ابن قدامه اول جلد 100 نمبر صفحه، زاد المعاد اول جلد 100 نمبر صفحه. په دې ټولو کې دا حدیث ده، لیکن د بصوته الاعلى لفظ
الفاظ پکې نشتا. لدی وجنا امام اهل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمه اللہ فرمائی کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ صاحب مشکات کا وہم ہے. اصل خبر دادا چې دا د صاحب د مشکات وهم ده. لدی وجنا د احناف مذهب مولانا عبدالعلی دیوبندی رحمه الله په بلوغ المرام یوصل او 200 نمبر صفحه کې ذکر کړی دی. فرمایي چې بعضی کسان چې سلام د لمانځه نه وګرځي نو په زور ذکر شروع کی الله اکبر او یا لا اله الا الله په زور وایي. دغه عمل یقینا مکروه او یقینا بدعت ده. عالمگیریه 5 جلد او 319 نمبر صفحه مطالعه کوي. به د قندهار د بریلویانو نه شکایت کړي دي. فرمایي چې زموږ د قندهار بریلویان مولا تروا او د ملګریم دغه کار او عمل کوي. فرمایي دوی وایي چې موږ د قادری شریفی مریدان یو. نو بیا فرمایي چې دا بیا ولې وایي چې موږ د امام سے مذهبیان یو او د قادری شریفی مریدان چې ځان ګڼي نو دې کې دروغ وایي او دا وایي منافقین خائنان دي خلق خطا کوي. لوی دا علم غرنا دریابنا دی زار حقانی شیخان زار حقانی شیخان شیخ رحم الله کل درسنا دی زار حقانی شیخان زار حقانی شیخان لوی دا علم غرنا دریابنا دی زار حقانی شیخان